ما ته وګورئ د وروسته د زه بیا ها زه دې بیا مخور زه په موټرسایکل زه دې بیا زه دې بیا دا اوس زه موټر راوړم زه کنه زه موټر راولم زه کنه وای زه سر زم کا زه لالا نه ما زه د پاتې بس ته کنه زه پاتې خان دی وره زه د لالا نه کنه د جوړ ته له کوس کزو ته له کوس کزو له ګولو لوي شافاري ګوره وزو ته زه نه سم حاضر کوم اوس کو ګوتو اوس دا ډېر تکړه سړی دی دا نر دی ډېر نر دی ما ډېر ښه ما مسکشه ها دالک کې کوخه ته دالک کې خولې ته ورچ یو ګوټ بزو کوم یو بته دالک کې خولې ته ورچ یو ګوټ ما یو ته افری بدل کې بدل دا لګو دا زما دا وخره دا زما لپاره زه موټر راوړم زو ګل مو نه زو غواړم بس کتل ته زو ګل غواړم ما مسکو خیال نه تی بچی بس ما ډیو سودا لګ نتا ته ښه ما مسکو وشه څنګه بد دیو ګوره اوس ټول ورځو ها ټول ورځ ګاډي کې زو ملک محمد زبا موټر را روان کوم سید ټول بل حاضر مو زو کنه ته دا اوس کې ورځ داخله شي بيزو ته دا اوس که دا خلاص دې موټر چالانو دغه و دا لږ وروسته به لاړ شي هلته وایي لاره بنده زه موټر چالانوم که نه لاره بنده ده لاره کې وایي سیلاو راغلی دی خو ځو که نه دواړه ورځو که نه ته دا اوس که بیا په لار کښېنې که نه زه یم زه ویشي بس چک بس چک ارے دنیا کو فکر کوم هغه ځکه یو جسد پیدا شو هغه هم د ډېر وخت کار نه او انتظار نه وروسته ټول منډې ور وهي ته ورې ګورو چې شته که نشته نفر خو ورک دي اوس دا ملګري منډې ور وهي لکه چې یو جسد پیدا شو پښتو کې یو متل دی چې هم بورم بدنام بیچارهګان وفات شوي هم دي خلک خبره سم نه پوهېږي جسد یې پیدا شو نه پیاز غوټه ها پیاز غوټه به منډه وایي نو ګناهګار چې د پوټې غوښې پرتې وي خو همدغه ورته چلو کنه همدا پټې پټې غوښې لاړې دي یو بوجه خو ما راټول غوښه سبا یا ګجره کې باندې لاس پکې و ورمېز پکې و ها یخته پکې و سټ پکې و جام نه چې یو بوجې تا راټوله کړې ده بوجې تقریبا داسې دوه مانه خو نورم یو نیمان قدر خو یو نیمان قدر ته خو ځان یا نورم راټول شي من یو نیمان غوښه خو نورم هماغه ځکه خاورو ته وسپارله خو نه خبره تاسو ته واجب همدا غوښې او پاتې نشته چې دا د کور لوښي ته وګوره دا بسترې وګوره ټول کړي دي بار پرتې دي نو غوښه څه شی ده غوښه نشي خدای دې زه بچي الله خو تباه برباد کړي अब تباہ برباد چې خدای دې کو ها لیدونکو دغه غټ ماشین چې تاسو ګورئ دا ماشین خلک د آبادۍ کارونو په خاطر باندې او د رغونې په خاطر باندې استفاده کوي خو دا ماشین نن د جسدونو د ښخولو په خاطر باندې استفاده کیږي دا د هغه شهیدانو قبرونه دي چې بېګا شپه په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ اوس دغه بوکلین ماشین لګی دی او خاورې پرې وراړوي نو د دغه پیښو څخه موږ دا هدف اخیستلی شو چې موږ او تاسو هر وخت دپاره باید ځانونه راژوندي کړو اتحاد او اتفاق د ټولو افغانانو دپاره مهم دی که په اتفاق نه شي ورکېږو که په اتفاق نه شو داسې به در په در خاورې په سر وو دغه پیښې چې رامنځته کېږي نو د دغه پیښو په مقابل کې موږ او تاسو باید یو مقاومت ولرو رب دې دغه شهیدان وبخي
او همدارنګه د کورنۍ هغه غړي چې ژوندي پاتې شوي دي هغو ته الله پاک صبر جمیل ورکړي. دا ډېره سخته وي، ډېره درد خبره ده چې ستا د کورنۍ د غړو مړي دي په بوکلیان باندې خاورې پر واړول شي. قسم مې دا ډېر درد خبره ده. که په هغه ځای سوځېږي چېرته چې اور بلیږي، او دا درد خو ټولو افغانانو ته په واقعي معنا په زړه کې یو خنجر ورمنډل دي. ټول څه خفه دي. بیا د داسې یو چا د لاسه زمونږ خویندې میندې په شهادت رسول کېږي چې هغه ملک نه تاریخ لري نه غیرت لري. خو بس څه نشم ویلی لیدونکو، د داسې یو چا د لاسه زمونږ خویندې میندې په شهادت رسول کېږي چې هغه ملک نه تاریخ لري نه غیرت لري. دا مې مشر چې دی تره دی او بل مې تره زوی دی او خی دی او د هغې بچي دي خورزې مې دي او خورینه مې دي او نور مې د تره زوی زامن دي. څو نفر په یو شهادت رسېدلي؟ 14 نفر. ملګري منډې ور وهي لکه چې یو جسد پیدا شو. پښتو کې یو متل دی چې هم بورم بدنام دانې بم پارچه دا و. په دې باندې زموږ د ګلالي ماشومان زموږ زنانه بې ګناه بې ګناه. د شپې 12 بجې وې چې جیټ راله او 12 بجې بمبار وکړو. دا کور بمبار شو. زه پخپله ویښوم 12 بجې. بیا شل باندې 12 بجې وې چې د پېښې زیاله اذان ورسو. زه ورسېدلم هلته لاړو ډېر ګرد او غبار د لاسه د لیټ هم کار نه کوي. معنې دغه ځای رسپوړي تر څو پورې چې هغه شهیدان پیدا شي دا هم ډېره سخته وي چې د کورنۍ غړي دې وفات شي بې مړي نه پیدا کېږي. پرتې وي خو همدغه دي. ورته چلو که نه همدا پوټې پوټې غوښې لاړې دي. یو بوجه خو ما راکړه غوښه سبا ګجره کې باندې لاس پکې و ورمېټ پکې و ښه تیخته پکې و سټ پکې و جام نه نو چې یو بوجې تا راټوله کړې ده بوجې تقریبا داسې دوه منه خو نور هم یو نیم من قدره خو یو نیم من قدره ته خو بس بیا نور هم شهیدان ورک دي دا راوځي او داسې شو هم حتی دې خبره ورسېد لاندې ځمکې ته خبره کېناستل معلومات نشته نشته خو زما چې څومره یقین راځي دا بند ما څه وخت کې انتظار کړم دې وخت کې راورک شوي هماغه هوا کې ماته پسته ولګېده. خدای وکړي پیدا شي. زین الله جانه ستاسو کور دغه کلیوال څخه لرې دی که نږدې دی؟ زما کور به ترې خواوشا 100 متره لرې. زما تر دې د کوره مابینه بل کور هم نشته دی. دا خپلوان دي که نه کلیوال؟ کلیوال مې دی. دا مې کلیوال دی. بېګا د شپې 12 بجې وې چې جیټ راله او 12 بجې بمبار وکړو. دا کور بمبار شو. زه پخپله ویښوم 12 بجې. بیا شل باندې 12 بجې وې چې د پېښې زیاله اذان ورسو. زه ورسېدلم هلته لاړو ډېر ګرد او غبار د لاسه د لیټ هم کار نه کوم. د موبایل لیټ دیم کار نه کوو بر کار نه کوو. بیا موږ وتوانېدلو ټول کلیوال مجاهدین ټول رالل او شهیدان او زخمیان دا م راویستو سیات عامل هم انتقال کړل. لیدونکو زما هدف دا و چې هغه ورور چې د دغه پیښې قرباني شوي دي د هغوی د کورنۍ د هم یو نظر راواخلو. خو متاسفانه چې هغه ذهنا اوس نارامه دی. خو دا ورور مکمل معلومات ماته راکړي. په دې پیښه کې څو شهیدان شوي دي؟ دې پیښه کې 12 نفر شهیدان دي. 12 نفر شهیدان دي. زنانه څومره دي؟ دومره معلومات د زنانو د نه لرم چې څومره زنانه دي او څومره سړي دي څومره ماشومان دي. او زخمیان تقریبا زخمیان 15 نفر. 15 نفر زخمیان. څو نفر پکې روغ پاتې شوي دي؟ 15 نفر روغ پاتې شوي. په دې زخمیانو کې لکه 2 دانې چې دي کم زخمیان دي زخمیان دي او دا 3 دانې چې دي دا زخمیان دي په سیاتامې کې دي
او ټول د کورنۍ تعداد چې دی 22 نفر دی. په 22 نفرو کې 15 چې دي ژوندي پاتې دي، 18 نفر شهیدان دي. په 18 کې چې دی د 5 اوسه پورې جسدونه هم نشته دي. تر اوسه پورې معلومات جسدونه نشته دي، نه ورک دي. کور په څه خراب کړی؟ کور داسې دی چې د کور هېڅ شی نه معلومېږي، نه دیوال معلومېږي نه کوټه معلومېږي، هېڅ شی نه معلومېږي، ټول ویجاړ دی. کله چې دغه مطلب حمله وشوه ډېر زیات غرض به هم کړی وي. دومره وران کړنګ وکړو چې غونډ زما کور ته تقریبا چې 100 متره 1.5 متره لري دی، چې زموږ د کور د کوټو نه ګردونه راخطا کړ. ما زموږ په کور باندې راخطا شو، دومره وران درزې وکړو. دلته به خلک اوس هم په یېره کې دي؟ ډېر په یېره کې دي، تشویش کې دي. خپل حکومت نه ستاسو غوښتنه څه ده؟ که دا مسله هم داسې غلي پاتې شي که نه، نو حتما دښمن بیا راباندې ډاډه کېږي. خپل حکومت له څه غواړي؟ زما د خپل حکومت د امارت اسلامي نه دا غوښتنه ده، د مشرانو نه مې دا غوښتنه ده چې د دغې خبرې ته د حل لار ومني، حل لار ول وګوري او د خبرو د لارې دا مشکل حل کړي. مننه، خوشحاله اوسئ. کور ودان چې موږ ته خپل وخت راکړي. قاري صاحب دا بم ټوټې دي. دا د بم پرچې دا وګورئ، دومره درنې دومره تیرې دا وګوره. دا هم د بم پرچه دا وګوره، چې په دومره قوي اوسپنې باندې انسان ولګېږي به هغه څه پاتې شي. دا صاحب دا د بم پرچه دا وګوره. په دې باندې زموږ د ګلالي ماشومان، زموږ زنانه بې ګناه د بم پرچه دا هم ده. دا د بم پرچې دا وګوره. پسته ولګېده، خدای یې وکړي پیدا شي. زه خیر مالک پرېږده یو مېلمه پرېږده. دغه ځای لږ پوست ولګېدو که چېرته کوم جسد پکې پروت وي. مړ هم شي، شهید هم شي، بیا د جسد هم نه پیدا کېږي. دغه ځای له ډډ بل چم ورکوي ما صبر وکړه. دا ځای اوس پوست باندې دی رښتیا. دا ځای ومه یارانې ور په دغې به کار ونه شي. دا ماما لاس دې لږ لرې کړه. دا قچم دا وګوره.